شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ هغه یوسف جان صاحب له یو انټرویو ورکړی دا هغه انټرویو چې ورکړی دا نو په هغې کې ته نه هغه داسې تپوسونه کړي دي چې د علماو په خپل منځ کې به د اتفاق څنګه راځي او د خلکو په منځ کې به اتفاق څنګه راځي د سوشل میډیا استعمال په باره کې شیخ صاحب پکې خبره کړې ده نو ډېر ښه تپوسونه یې کړي دي او هغه بیا اول خو چې دا کوم مولوي صاحب نوم یې نه اخلم هغه ورپسې ویډیو کړی د شیخ صاحب پسې چې د دې شیخ صاحب له دا جواب نه و پکار او داسې پکار و او داسې پکار و نو اول ستا د شیخ صاحب په مقابله کې حیثیت څه دی تا ته د شیخ صاحب د حیثیت پته ده چې الله هغه له نن سبا کم عزت ورکړی دی په دې ټول پاکستان کې خو داسې نشته او د دنیا په سطح تاسو ډېر ټاره وباسئ د مدرسو چې شیخ صاحب په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې دور حدیث طلباو ته درس کوي 1400-1500 طلبا هغه دي بیا په دارالعلوم نعمانیه عثمانزی کې هغه کې هغه درس کوي او هغه 1400-1500 طلبا دي نو به یک وخت شیخ صاحب چې دی د نن سبا د شیخ الحدیثان چې څومره دي هغه یا په حقانیه کې درس کوي یا په نعمانیه کې کوي یا په نورو مدارسو کې کوي به یک وخت دونه طلباو ته د حدیث درس څوک نه ورکوي څومره چې شیخ ادریس صاحب ورکوي او بل خبره د تاسو ته کوم دا دلته زموږ مدرسې ته چې شیخ صاحب تشریف راوړو نو هغه نجی مجلس و هغه کې شیخ الحدیث حضرت مولانا سجاد الحجابی صاحب او د دې مردان دا غټ علماء کرام پکې موجود وو په هغه کې دا خبره هغه وکړو دا خبره زما زړه ته پرې وته چې شیخ صاحب له الله د عزت ورکړی دی نو دا صرف د دې وجه الله ورکړی دی هغه وجه سوا چې شیخ صاحب فرمایل چې زتلی مو خانه کعبه کې ما باقاعده د خانه کعبه غلاف نیولې دی او ما د الله نه دا غوښتي چې یا الله د عام مسلمانانو د علماء کرامو د هر چا چې څومره مسلمانان دي ما سره واسطه شته یا نشته د هغې دا څومره که هغې د الله عزت هر څومره ورکړی دی زما د زړه د هغې د حسد او بغض نه بلکل صفا کې زما په زړه کې د چا حسد او بغض نه راولي اوس وی که یو ډېر غټ عالم دی او که یو ډېر غټ انسان دی زما په زړه کې هغه سره حسد او بغض نه راځي زما الله هغه دعا قبوله کړې ده نو هغه چې کومه خبره په هغه انټرویو کې کړې ده نو هغه دی راغستی ده چې دا خو شیخ صاحب ته چې کوم دی نو څونه پیرې دا پلان کې چې کوم دی هغه ورته د مناظرې ویلي دي او چې ته ما سره مناظره وکړو په دا خبره تا کړې ده او د دې دلیل ماله راکړه او دا چلو که هغه چلو که دا صرف شیخ صاحب چونکې مشهور دی نو د هغه د وجې نه دا خلک ځان مشهوري نو په هغې کې 13-14 منټ ما بیا چاته ووایي هغه ما ته راولېږل هغه ما واورېده په هغې کې بهترینې خبرې کړي دي شیخ صاحب او علماو ته چې پکې کوم نصیحتونه کړي دي عوامو ته پکې کوم نصیحتونه کړي او خاص طور پر د مایکونو والا ته او سوشل میډیا والا ته چې پکې کوم نصیحتونه کړي دي که نه بهترین که چا واورېده او په دې عمل وکړو نو انشاءالله چې زمونږ دا څومره په دې منځ کې د علماو د ټولو د اختلافات دي دا به ختم شي نو په هغې باندې هم بعض خلک داسې دي او بعض علما چې په هغې باندې هم اعتراض کړی دی نو سړی به څه کوي ځي به کم خو آخر کئی بسنه سما خبره کول شي که سما خبره او کې پاغي کې متاله دي چنجیر او باسي او که غلطه خبره او کې خو بیا سم غلطه ده هغه خو بیا خامخا تا پس شاته رستو نور لکیم جوړي نو نه صحیح خبره ستاسو کزمي او نه غلطه خبره ستاسو کزمي نو هغه چې کوم الله عزت ورکړي نو هغه د وجه نه صرف د خلق ځان مشوري ځکه چې دا هغه معمولی او خبره راشي او هغه لسوک لاړ شي انټرویل الله ول عزت ورکړي نو هغه د دې ازمیږي نه نو هغه د دې په باره کې بس بیا لګیا شي او یو دغه یو بونیری دی غالبا هغه خو یو عالم نه پریدي یو عالم چې کوم دی هغه نه پریدي وي دی عالم نن داسې وي او د داسې وي کار یې صرف دغه چې په علماو په بیانونو کې چې کوم دی هغې به صرف لګیا دی او بس چینجي پکې روباسي چې دا چلې کړه او داسې وي او داسې هلکه د هغه یو مثال ورکړی د هغې نه چاته د چا اصلاح وشوه هغه ته د فایده وشوه نو تا ته په دې باندې څه نقصان دی تا ولې په خېټه کې درد دی دې سره ځکه چې د هغه یو مثال ورکړه مثال په طور باندې خلک ورته مخامخ ناست دي د هغه عوامو مطابق هغه یو مثال ورکړه
نو دا غینه تا ته تکلیف څه دی چې ستا په خېټه کې دومره درد دی چې بس ته راشي او ځان ته بس کیمره ولګې او لګیا شي چې او دا راشه وګوره دا واورې دا مولوي صاحب کلیپ به مو سره لګوري او بیا به لګي خپلې خبرې به پې کوي. نو دا نن سبا دا حالات هم دې خراب کړي دي او نن سبا دا کم مولیان چې روتی دي کنه او دا شیخ صاحب په انټرویو کې خبر هم کړی دا چې دا د بهر ملک ایجنډا دا ګوره دی د بهر ملک نه دومره پیسې راځي دومره پیسې او کم سړی چې پیسې راځي د دې پیسو سره فتوی چې کمی دا بم د خپل خلکو خلافي بیا او د هغه غیر په حق کې به ځکه شیخ صاحب فرمایي چې دا د بهر ملک ایجنډا دا د بهر ملک په ایجنډا باندې روان دي کار کوي